سلام درنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. د حماس ډلې مشر اسماعیل هنیه چې پرون په یو برید کې شهید سوی و، نن یې په تهران کې د مذهبي مشر علي خامنه‌ای په امامت د سلګونو زرګونو خلکو لخوا د حماس سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه د جنازې لمونځ وشو. اسماعیل هنیه تېره ورځ تهران کې د یو هوایي برید په پایله کې شهید سوی و. بل خواته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوګان هم د حماس سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه غیبانه جنازه ادا کړه او دعا یې ورته وکړله. بلې خواته په پېښور کې یوې غیر سیاسي ادارې د هغو افغان کډوالو ماشومانو لپاره د تعلیم بندوبست کړی دی چې د غربت له وجې کم عمرۍ کې مزدوري او کار کولو ته مجبوره دي او سکول ته نشي تللی. دوی مازدیګر مهال دغې تعلیمي مرکز ته راځي. صدیق قاسم شاه له دغو ماشومانو سره خبرې کړې دي. بل خواته په کراچۍ کې پولیسو ډیری بلوڅان نیولي دي. د بلوڅانو کمیټې وایي په ګوادر کې پر امنه پر لت ناست دی، تر هغې به ناست وي چې تر څو یې غوښتنې نه وي منلی سوي. د بلوچ یکجهتي کمیټې مرستیال مشر په کراچۍ کې په یو خبري غونډه کې وویل حکومت تش اعلانونه کوي خو دوی سره تر اوسه پورې هیڅ ډول مذاکرات نه دي سوي. بل خواته رضیه دلاور د پېښور اوسیدونکې ده. د 5 کلو وه چې پولیو یې دواړه پښې شلې کړې دي. رضیه وایي د ښځې ژوند هسې هم ګران وي خو چې معذوره شي بیا یې کړ مې یوه په دوه شي. دا وایي باید د هر مور پلار د خپلو بچو ته ویکسین ورکړي او د عمري معذوري نه یې بچ کړي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه.